خط ور باندې کش ورته ووایې بیا ځلې د مخ ته هغه نه راځي ګوتې در ناخلم داسې نه کېږي نور مې د یقین په واده نه راځي بیت ووایي ما وایي ستا زندګي څنګه شوه درویشه ده وایي خدای هغه بیماره جوړه نه کړه تورو سترګو نه حیا هم راځي زما د شونډو ته اشتیا هم راځي په شرم نه دی چې ښې ورځې راشي ازله دا یاران به بیا هم راځي ماشومتوب د ورځ څنګه و ستاسې د کور مالګه چا راوړې وې ما مې په زخمو پورې مږلې وې تا راپسې سرې سترګې راوړې وې ما درنه هغې خوا اړولې واده دې کړی که نه څه ښکلی ځوان دی د یوې پیسې که وا محبته هی محبته غر غره زل دی خاورې ریږ بریاني او پیزا د چرته زما در پسې زړه ځي او راځي د زرو جنکیو منځ کې نه ورخطا کېږم چې تا له مخامخ شم رانه خوله ځي او راځي موسیقي اورې که نه اورم د چا د غږ ډېر مینهوال دا د وفا مفا کیسې هسې د خولې کیسې دي په سپي غږېږه په انسان به راته نه غږېږې هغه جنۍ چې زه یې د هوګیرو مزما وه زه اوسې موږ کره واړه ځي او راځي زما تیاره جاس د خپلې مینې په انجام ناست یم ناکام مین یم ناکام ناست یم خلک د خلکو په سینو پراته دي زه په تمه د سلام نه ژوند تر ټولو بده خاطره همدغه وه چې دی تاوېدم مینې نه تېرېدم په بله لاره مې انتخابوله په دې لاره نه راتلم ته په جنتي مخدا د 10 روپو خالونه ږدې ستورې به راښکته که بسمان به درله راولم یوازې د مسنجر میسیج وښیم ما ته چې دی د 5-6 زرو نه ډېرې میسیج پرتې دي صحیح ده یا ماښامه دومره فرصت را چې روپۍ وګټم ټیټ سر به راځي هغه یاران به درله راولم د ډاکټر پلاره زه ازل یم دنیا پېژنم خدای منې چې ټول افغانستان به درله راولم نو زه رسیدګي نشم کولی زه خپله ډېر مات انسان یم وخت سره بدلېږي مطلبي یاران کوم چې په سخته ورځ کې پرېښی یم معاف مې دی کې بیا دې نه راځي یاران بده خاطره بده خاطرې خو ډېرې زیاتې نو به ګورئ لږ چې پیسهداره شي وازله سترګې بدلوي یاران دوی زما په خلاف شوي دي اول کې دوی زما مینهوالو رقیبانو منځ کې جګه سترګې ګرځه چې ولاړ لر سره ورور وي وطنداره د یورپ چک بلډینګونه دې اور واخلي چې زموږ په وطن اور وي وطنداره ډېره سخته د ډاکټرې هر سړی رانه تپوس کړي چې دا څوک د څه دې کېږي درنه تللې در سره ده هغه هم په تا مینه که کیسه یو طرفه ده کور ته به دې راولم رڼا ته به دې کښېنمه تا به ځان ته وغواړم دادا ته به دې کښېنمه خدای که مې لالی راکړه و لږې پیسهداره کړم غمه تا به ګډ کړمه ګډه ته به دې کښېنمه د اوښکو باران یوټیوب چینل مینوالو لیدونکو نن را سره په دغه ادبي او هنري خپرونه کې د درېیم ځل لپاره ازل جي میلمه دی البته د ملګرو غوښتنې هیلې او د مینوالو غوښتنې وې چې زه دې ته مجبور کړم چې د درېیم ځل لپاره ازل جي سره خپرونه وکړم ازل جي په خپرونه کې ښه راغلاست هرکلی درته وایم ډېره مینه ډېره مننه یو سلام تاسو ته یو سلام ستاسې د خپرونې لیدونکو اوریدونکو ته ډېره زیاته مننه ټول به ښه ازل جي ژوند څنګه تېرېږي ژوند څنګه روان دی هغه بیت ووایي ما وایي ستا زندګي څنګه شوه درویشه ده وایي خدای هغه بیماره جوړه نه کړه ډېره زیاته مننه ازل جي که شخصي ژوند ته راشو دا راته وایي چې څومره زده کړې مو کړي ما ایم ډي کړې ده البته طب مې ویلی دی او لیسانس درس کې څنګه وي لایقه وي تنبله وي شوخ وي ولا تر څلورم صنفه پورې ښه لایقه وم بیخي ډېر لایقه وم اول کتار اوله چوکۍ کې به ناست وم نوټونه به مې ډېر ټیټ اخیسته هغې نه وروسته بیا لږ تنبل شو ماشومتوب د ورځ څنګه و زما بې خونده وه بې خونده هېڅ خوند مې دی نه دی اخیست نو ما ستا د ملګرو نه پوښتنه وکړه وایي ازل جي نه وایي ټول کلیوال په تنګ و ماشومتوب کې ډېر شوخ زه یې کور نه بار نه پرېښوستم او زموږ چې دی فامیل داسې سختریزې ډېره وه پکې زه تا کوڅې ته هم نه وتلم ډېر ښه لومړۍ خپرونه دې په یاد ده چا سره دې کړې وه لومړۍ خپرونه مې یار نه مې یادېږي فکر کوم څومره چې زه هغه سوشل میډیا داسې مطلب رالم فیسبوک کې هم ډېر داسې کم هم او انځوریزه بڼه باندې چې رالم لومړی شمشاد تلویزیون نثار الله خوشحال سره مې د خیال ساز کې خپرونه وکړه هغه ډېره وچلېده واده دې کړی که نه واده به کوو واده به کوو ښه ډېر ښه په خوړو کې د کوم خواړه ډېر خوښېږي بریاني او پیزا کوم رنګ دې خوښېږي تور ډاکټره څوک ده زما نیا ډاکټره جلۍ ده یوه جلۍ وه مجازي ده حقیقي ده ډېر ښه
ازل چې څه شعرونه به واورو بیا به پوښتنې ته راګرځو. غزل چې ډېر به یې پخوا راته راکړې وې خدای که زموږ زړونو ته کتلې وې ډېر به یې پخوا راته راکړې وې خدای که زموږ زړونو ته کتلې وې کاش کې دې د ځان عادت کولی نه څو کلونه مخکې رانه تللې وې کاش کې دې د ځان عادت کولی نه څو کلونه مخکې رانه تللې وې او جوخته مې سینې پورې نیولې وې زړه مې تنګ دی دا وخت چې راغلی جوخته مې سینې پورې نیولې وې زړه مې تنګ دی دا وخت چې راغلی وې ستاسې د کور مالګې چا راوړې وې ما مې په زخمو پورې مږلې وې ستاسې د کور مالګه چا راوړې وې ما مې په زخمو پورې مږلې وې تا را پسې سرې سترګې راوړې وې ما درنه هغې خوا اړولې جنګ نه وی حساب نه وی کتاب نه وی زه وی او اته میلیونه ښکلې وې جنګ نه وی حساب نه وی کتاب نه وی زه وی او اته میلیونه ښکلې وې وا زه له شپه مو شاریناو کې وی ګوتې په ګوتو کې راکړې وې بل کلام دوه نور بیتونه دي چې خط ور باندې کش ورته ووایې بیا ځلې د مخ ته هغه نه راځي خط ور باندې کش ورته ووایې بیا ځلې د مخ ته هغه نه راځي ګوتې در ناخلم داسې نه کېږي نور مې د یقین په واده نه راځي کړې باور پورې خندا هم راځي هغې جنۍ پسې ژړا هم راځي کړې باور پورې خندا هم راځي هغې جنۍ پسې ژړا هم راځي ژوند کې موقع د خوشحالۍ رانغله ګنې نو ماله خو ګډا هم راځي ژوند کې موقع د خوشحالۍ رانغله ګنې نو ماله خو ګډا هم راځي سلام دعا له به ساقي هم راځي پیر یم ماله به ملا هم راځي سلام دعا له به ساقي هم راځي پیر یم ماله به ملا هم راځي او ستا تورو سترګو نه حیا هم راځي زما د شونډو ته اشتیا هم راځي ستا تورو سترګو نه حیا هم راځي زما د شونډو ته اشتیا هم راځي په شرم نه دی چې ښې ورځې راشي ازل ادا یاران به بیا هم راځي په شرم نه دی چې ښې ورځې راشي ازل ادا یاران به بیا هم راځي بل کلام اورو باور دې مات که زړه دې ټوټې که مینه دې مړه کړه ازل دې پرې که چې د جوماتو چې د کالجو هغه هلک دې د میکدې که زړه لیونیه څه لیونی څه لرې کس دې څومره نږدې که غریبۍ اف اف غریبۍ تف تف څه ښکلی ځوان دی د یوې پیسې که وا محبته هی محبته غر غر ازل دی خاورې ریږه یو دوه نور بیتونه دي چې مازدیګر ستاسو دروازې له ځمه ماښام بیا خپلې میکدې له ځمه مازدیګر ستاسو دروازې له ځمه ماښام بیا خپلې میکدې له ځمه زه یې شوقي یم ملینه یم چې ډېر خفه شمه نشې له ځمه مازدیګر ستاسو دروازې له ځمه ماښام بیا خپلې میکدې له ځمه زه یې شوقي یم ملینه یم چې ډېر خفه شمه نشې له ځمه د سترګو نه مې هغسې اوبه ځي او راځي ته چرته زما در پسې زړه ځي او راځي د سترګو نه مې هغسې اوبه ځي او راځي ته چرته زما در پسې زړه ځي او راځي د زرو جنکیو منځ کې نه ورخطا کېږم چې تا له مخامخ شم رانه خوله ځي او راځي د زرو جنکیو منځ کې نه ورخطا کېږم چې تا له مخامخ شم رانه خوله ځي او راځي ته راوړه غېږه راوړه د تودې غېږې مېرمنې ته راکه په وجود کې مې ساړه ځي او راځي ته راوړه غېږه راوړه د تودې غېږې مېرمنې ته راکه په وجود کې مې ساړه ځي او راځي هغه جنۍ چې زه یې د اوږیرو مزما وه زه له اوسې موږ کره واړه ځي او راځي هغه جنۍ چې زه یې د اوږیرو مزما وه زه له اوسې موږ کره واړه ځي او راځي دو نور بیتونه دي چې ماښام نږدې دی اوس به بیا راځي په نه خبره به ژړا راځي ماښام نږدې دی اوس به بیا راځي په نه خبره به ژړا راځي په هر سړي خو سترګې نه خوږېږي ګنې نو ماله خو دنیا راځي دومره خفه دومره پریشان به راته نه غږېږې زړه مې ته تور دی په جانان به راته نه غږېږې دا د وفا مفا کیسې هسې د خولې کیسې دي په سپي غږېږه په انسان به راته نه غږېږې دومره خفه دومره پریشان به راته نه غږېږې زړه مې ته تور دی په جانان به راته نه غږېږې دا د وفا مفا کیسې هسې د خولې کیسې دي په سپي غږېږه په انسان به راته نه غږېږې ما خو د مینې په دا ټوله زندګي ایښې ده شیخه په ګټه او تاوان به راته نه غږېږې
ما خو د مینې په دا ټوله زندګي ایښې ده شیخه په ګټه او تاوان به راته نه غږېږې ما ته معلوم دی د پیسو او د مطلب خلک دي چپ شه د خپلو په ایمان به راته نه غږېږې یو ځل بیا یې وایه ما ته معلوم دی د پیسو او د مطلب خلک دي چپ شه د خپلو په ایمان به راته نه غږېږې ټول را په شا ګنو په دې کې انتخاب زمانه د سرو شرابو په دکان به راته نه غږېږې ټول را پشاګنو په دې کې انتخاب سمانا د سرو شرابو په دکان به راته نه غږېږې ازل مکړه د ډاکټرې تپوس ته څنګه یې سر یې خوړلی په ارمان به راته نه غږېږې څومره ښه ازل جي کوم رنګ دې خوښېږي رنګونو کې تور موسیقي اورې که نه اورم د چا د غږ ډېر مینهوال یې کرن خان ترنم سره څنګه یې ترنم مې خوښېږي زه د 3 ترنم ویونکو نومونه اخلم البته یو انتخاب به ترې وکړي جاوید دلدار احمد موسی خیل سید خاکسار ټول ملګري دي دا یو انتخاب درې واړه ملګري دي یو انتخاب پکې ونیشي ټول ښه ترنم کوي ښه د چا شعرونه دې ډېر خوښېږي ممتاز ورکزی ښه ډېر ښه کومه نقلیه وسیله دې خوښېږي موټر موټرسایکل بایسکل زما تیاره ایروپلین جاز د ژوند تر ټولو جالبه خاطره دی ژوند تر ټولو جالبه خاطره به څه ووایم کې نشته یې به خو مطلب داسې نوټس کړې به مې نه وي جالبې ډېرې کمې دي ترخې ډېرې زیاتې دي که چېرته دا د ژوند ریموټ د لاس کې وی کومه صحنه د سټاپ کوله کمې او د تېروله کمې او ته بیا ګرځېدي که دا زما په لاس کې وی نو 10 کاله شاته تلم کومې صحنې ته تلې هغې صحنې ته تلم کله چې اول ځل مطلب ما مینه پېژندلې وه هغلته چې دی تاوېدم مینې نه تېرېدم په بله لاره مې انتخابوله په دې لاره نه راتلم ښه د ژوند تر ټولو بده خاطره ده ژوند تر ټولو بده خاطره بده خاطرې خو ډېرې زیاتې دي ژوند خو چې دی لحظه په لحظه مطلب یوه بده خاطره انسان دور کړي ما ته خو ډېرې زیاتې راکوي دغه په سوشل میډیا کې همداسې چې ما مطلب د ملګري دوستان ګوري که نه لږ زره مې رنګ روغن خپل را جوړ کړی ګیره کې مې خطه چولی یا داسې مطلب تازه ښکارم یا دوی سره خاندم دا په دې معنا نه ده چې زه هم دومره خوشحاله یم زه دومره خفه انسان یم چې درته ووایم حد نشته دی نو ژوند ټول بده خاطره دی زه به اوس درته کومه یې ووایم خو هغه یوه بده خاطره به چې دی مطلب همدې خپلو بیتونو نه درته ووایم چې د خپلې مینې په انجام ناست یم ناکام مین یم ناکام ناست یم خلک د خلکو په سینو پراته دي زه یې په تمه د سلام ناست یم نو دا د ژوند تر ټولو بده خاطره همدغه وه ازل چې کله چې د شعر ډګر ته راغله فکر دې کوو چې زه به دومره مینهوال ولرم نه تر اوسه دې کوم مینهوال خفه کړی یار مینوال مې نه دی خفه کړي خو اکثر خفه کېږي او دا زما چې څومره مطلب ملګري یا مخالفین دي او یا چې دی مطلب زما خلاف دي زه نه خوښېږم یا نه لګم یوازینۍ وجه چې ما ته معلومه شوې هغه دا چې ما دوی ته رسیدګي نه ده کړې دوی زما په خلاف شوي دي اول کې دوی زما مینوال او وروسته به زما په خلاف شوي دي رسیدګي په دې معنا چې همدا اوس زه درته خپل یوازې د مسنجر میسیج وښیم ما ته چې دی د 5-6 زرو نه ډېرې میسیج پرتې دي صحیح ده واټساپ درته وښیم خو همداسې واخله نو زه رسیدګي نشم کولی زه خپله ډېر مات انسان یم زما چې دی دیش میسیجه زما هم پراته دي نو دغه شی دا به معنی چې دی مطلب ما د خلکو سره کوم شاعر د ډېر بدې راځي څوک مې هم بدې نه راځي دا خدای ملنګ یوه څه نور شعرونه دا غزل وایم دا لږ تکرار هم دی خو مطلب ملګري بار بار اوري بار بار یې غواړي چې درد به درنه لرې کم درمان به درله راولم یا زړه لږه ساه واخله جانان به درله راولم درد به درنه لرې کم درمان به درله راولم یا زړه لږه ساه واخله جانان به درله راولم پام کوه د مینې خو بیخي پوښتنه ونه کې دومره ډېر به وژاړم باران به درله راولم پام کوه د مینې خو بیخي پوښتنه ونه کې دومره ډېر به وژاړم باران به درله راولم ته په جنتي مخدا د 10 روپو خالونه ږدې ستورې به راښکته که بسمان به درله راولم ته په جنتي مخدا د 10 روپو خالونه ږدې ستورې به راښکته که مسمان به درله راولم و ماښام به دومره فرصت را چې روپۍ وګټم ټیټ سر به راځي هغه یاران به درله راولم یا ماښامه دومره فرصت را چې روپۍ وګټم ټیټ سر به راځي هغه یاران به درله راولم د ډاکټر پلار زه ازل یم دنیا پېژنم خدای منې چې ټول افغانستان به درله راولم بل کلام ورځ نه یوه ورځ به دې پرېږدي یاران
همدغسې ده. ورځ نه یو ورځ به دې پریدي یاران وخت سره بدلیږي مطلبي یاران کوم چې په سخته ورځ کې پریښی یم معاف مې دی کې بیا دې نه راځي بیا دې نه یاران راځي یاران. کوم چې په سخته ورځ کې پریښی یم معاف مې دی کې بیا دې نه راځي یاران وخت ناوخت سړی لږ لوفري وکړي یو دوه خو په کار وي میشتي یاران څومره ښه بیا یې وایه. وخت ناوخت سړی لږ لوفري وکړي یو دوه خو په کار وي میشتي یاران یو نشه دی مخکې دغه ټول وجي ما سره ډاکټره شاعري یاران بیا یې وایه بیا. یو نشته دی مخکې دغه ټول وجي ما سره ډاکټره شاعري یاران وبه ګورئ لږ چې پیسهداره شي وازل سترګې بدلوي یاران همدغسې ده. د بې کورو به څه کور وي وطنداره کور خو هلته وي چې مور وي وطنداره د بې کورو به څه کور وي وطنداره کور خو هلته وي چې مور وي وطنداره عاشقي مسافري درته یو مشه د دنیا به دې زړه تور وي وطنداره څومره ښه. عاشقي مسافري درته یو مشه د دنیا به دې زړه تور وي وطنداره رقیبانو منځ کې جګې سترګې ګرځه چې ولاړ در سره ورور وي یو ځل وطنداره بیا یې وایه. رقیبانو منځ کې جګې سترګې ګرځه چې ولاړ در سره ورور وي وطنداره د یورپ چک بلډینګونه دې اور واخلي چې زموږ په وطن اور وي وطنداره څومره همدغسې. د یورپ جک بلډینګونه دې اور واخلي چې زموږ په وطن نور وي وطنداره ډېر مغرور مغرور سرونه به راټیټ کړي په روپیو کې ډېر زور وي وطنداره بیا یې وایه بیا. ډېر مغرور مغرور سرونه به راټیټ کړي په روپیو کې ډېر زور وي وطنداره ماښامي کې هر سړی لږ ډېر خراب وي خو ازل یو په څلور وي وطنداره بیرته یې تا نه امانت غواړمه بیرته یې ما نه امانت غواړې. بیرته یې تا نه امانت غواړمه زړه در کوم خو ضمانت غواړمه بیرته یې تا نه امانت غواړمه زړه در کوم خو ضمانت غواړمه خدایه یو کس ډېره نازوانه وکړه خدایه یو ځل ملامت غواړمه خدایه یو کس ډېره نازوانه وکړه خدایه یو کس ډېره نازوانه وکړه خدایه یو ځل ملامت غواړمه او ماښام دی چې مې په حاجیانو وڅکئ زه د ترخو اوبو شربت غواړمه یو ځل بیا یې وایه. ماښام دی چې مې په حاجیانو وڅکئ زه د ترخو اوبو شربت غواړمه جنګ تر دې حده ځورولی یمه زه مې دښمنم سلامت غواړمه جنګ تر دې حده ځورولی یمه زه مې دښمنم سلامت غواړمه ټوله دنیا مې مینواله ده خو دا ستا له خولې نه خپل صفت غواړمه ټوله دنیا مې مینواله ده خو دا ستا له خولې نه خپل صفت غواړمه ازله زړه را سره ضد کړی دی ازله یار په هر قیمت غواړم. ازل چې ډېر وخت له وطنه مسافر وي علت یې څه و؟ ملګرو باور نه کوي ما چې ورته ویلې ازل وطن کې نشته دوی به باور نه کوي چې نام دلته دی ته ورسره خپرونه نه کوې نو ما به ورته ویلې چې ازل مسافر دی د وطن څخه نو که ستا د خپلې خولې نه یې واوري نو ښه به وي. ولا داسې کال شاوخوا وشو پاکستان کې وم څه کارونه وو کارونه نه کېدل نو هلته ډېر هلته وم اوس راغلی یم شاید بیا لاړ شم. وروستي بیتونه اورو وروستۍ کې درته یو نظم وایم ډېره سخته وي لالیه چې یادېږي دې او نه وي هغه کس چې پرې مینې هغه کس چې دې خوښېږي هغه کس چې پرې نازېږې هغه کس چې درته خاص وي محبت ورباندې خلاص وي ډېره سخته وي لالیه چې دې نه ور پرېږدي خواته نه هغه را پرېږدي تا ته دیوالونو کې ایثار وي د جانان په کور دې لار وي ټیټې سترګې ترې تېرېږې بدنامۍ نه یې یریږې ورته نیم نیم ویلې کېږې خو روانې نه ودرېږې ډېره سخته وي لالیه چې یادېږي دې او نه وي هغه کس چې پرې مینې هغه کس چې دې خوښېږي ډېره سخته ده ډاکټرې هر سړی رانه تپوس کړي چې دا څوک د څه دې کېږي درنه تللې در سره ده هغه هم په تا مینه که کیسه یو طرفه ده ډېره سخته ده ډاکټرې هر سړی رانه تپوس کړي چې دا څوک د څه دې کېږي درنه تللې در سره ده هغه هم په تا مینه که کیسه یو طرفه ده په خدای سخته ده ډاکټرې څه دروغ کړم څه رښتیا کړم داسې ګونګ ځواب پیدا کړم ځان ترې خلاص په یو رقم کړم چې تنها شم بیا ماتم کړم ولا سخته ده ازله چې ماښام شي او خفه شي ښه ډېر وسکې او نشه شي د خپل ځان په تماشه شي په نشه کې ور اوده شي ډېره سخته وي لالیه چې یادېږي دې او نه وي هغه کس چې پرې مینې هغه کس چې دې خوښېږي
ډېره زیاته مننه زلجي وروستی پیغام اورو مینهوالو ته که څه پیغام لري بس ملګرو دوستانو لیدونکو اوریدونکو د دغه پیغام دی چې په خپلو ځانونو باندې پام کوئ څوک هم په چا باندې پام نه کړي څوک هم د چا په درد نه خوري خپل زړه په خپله خوشحاله ساتئ ځان د خوشحالۍ لپاره یوه پلمه لټوئ نور که په وطن کې امن شته دی خو سکون نشته دی زړونه خفه دي کیسې ډېرې ګډې وډې دي څه به نه ووایو داسې چپ په خوله کېږو ډېره زیاته مننه خدای مو خلاق ستا د جدایي عذاب به دغسې اسانه کړم مغز به دې ایډیټ کړم او خواته به دې کښېنمه دا و ازل جي سره ادبي او هنري خپرونه تر بیا چې زه فضل هادي اکمل او زما درانه همکاران ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو په لوی او بخونکی رب مو سپارم هر چیرې چې یاست خوشحاله او کامیابه اوسئ